د ټولو په اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې تاسو سره یم دلته. دا کتاب ما مکمل ولوسته او ښه مې دقیق ولوسته. ما دپاره ډېر جالب و ځکه په همدغه برخه کې زه کار کوم، ځوانانو سره یم، ځوانانو سره ناسته پاسته لرم. نو زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې په نړۍ کې دوه ډوله انسانان دي. لومړی هغه انسانان دي چې بریالي دي، ګټونکي دي، خپل هدف ته رسېدلي دي. دوم هغه ډول انسانان دي چې ناکام دي، بایلونکي دي، خپل هدف ته نه دي رسېدلي، پاتې دي. دا چې پاتې دي دې دپاره م الله تعالی ښه فرصتونه برابر کړي، ولې دوی تنبلي کوي، ځان نه رسوي. دا ډول کتابونه که چیرې دوی مطالعه کړي، کولی شي چې خپل هدف ته ورسېږي او خپل دا ضعف نقطې پیدا کړي، بیرته په بریا واړوي. نو زه دا کتاب هغه ځوانانو ته ریکمنډ کوم چې دوی یو اندازه په ژوند کې ناهیلي دي، ناامیده دي او یا خپل مسیر نشي پیدا کولی، یا خپل هغه د ضعف نقطې نشي پیدا کولی. دا کتاب یو ښه لارښود دی هغوی دپاره. بل دا په دې کتاب کې ما یو شی پیدا کړ چې ځوانان باید هڅه وکړي، تب و تلاش وکړي، ځان ورسوي. موږ وایو بریالي اشخاص 15 کاله ښه سم کار کوي، ولې 50 کاله بیا ژوند کوي او خوند اخلي. ناکام خلک بیا هغه خلک دي چې دغه 15 کاله په عباسیاتو تیروي، په مزو تیروي، درس نه وایي، زحمت نه باسي، بیا 50 کاله بدبختانه په کړاوونو، دردونو، غمونو سره اخته وي. دغسې وضعیت لري. نو دغه کتاب که چیرې ځوانان په منظم شکل ولولي، زه مطمئن یم چې دوی خپله هغه لاره پیدا کوي.